د پښتو ټپه ده پیران مې ټول پیران پیران دي کږې جنډې په میا عمر ولاړې دینه. دا د غوث الزمان حضرت شیخ میا محمد عمر باباجي رحمت الله علیه مزار دی، کم چې په سوکانو پېښور کې دی، چې چمکني شریف ورته هم وایي او د سوکانو بابا ورته هم وایي او سمکنو بابا باندې هم مشهور دی. تېره ورځ موږ هلته تلي وو او زموږ سره نور هم څه ملګري وو، څه یو غم شوی وو. یو ملګري وو د هغه مور وفات شوې وه او هغه په هغه هدیره کې د هغې جنازه وه. موږ هلته لاړو نو بیا دغه دربار ته هم لاړو. په دغه دربار کې چې کم جانشین یا سجاده نشین یا ګدي نشین هم ورته وایي ناست دی، هغه د 78 کالو په عمر کې یو مشر دی چې منبر باچا نومی دی او هغې سره د دې ډیر تاریخ هم ورته یاد دی. خو د دې چې په مزار باندې په قبر باندې کم تاریخ لیکلی شوی دی نو تاریخ پیدایش یا د زیږون نیټه دا 1090 یعنی 1090 هجري او د وفات د مړینې چې کومه نیټه ده نو هغه 1190 هجري ده. نو دا تاریخ چې موږ بیا وګورو نو دا د ارزاني خیشکي د دور نه پس چې دی د دې د دور شروع کیږي. د هغې چې کوم دور و نو هغه 911 چې د هغې زیږون نیټه وه د معلوم تاریخ تر مخه او د وفات چې کومه نیټه ده نو هغه 1010 هجري. نو دا جوړیږي د زیږون نیټه د هغې 1530 عیسوي کال په حساب سره، وفات نیټه چې دی نو هغه 1401 عیسوي خوشه. نو د دغې په حساب سره چې موږ وګورو نو د دې د میا عمر صاحب دور چې دی د هغې نه وروستو شروع کیږي. دغه ځای کې چې کوم منبر باچا ناست دی نو د هغې وینا ده چې 252 کاله د میا عمر صاحب د وفات وشو. د 100 کاله په عمر کې چې دی نو هغې وفات شوي دي. د هغې وینا ده چې د چارسدې، پینډۍ، مردان، کراچۍ، تنګي، عمرزو او د خوشا کلو، وټپګول، لالا کلي، جامسا، ملوګو او داسې نور علاقو نه دلته روزانه خلک راځي او دلته هغې وایي چې موږ نه دعاګانې مخلي او موږ هغې ته سبقونه هم ورکوو. د هغې وینا ده چې د دې 3 زامنو یو محمدي صاحبزاده چې کوم چې پښتو په ادبي تاریخ کې موږ سره یو مشهور نوم دی او د علي خان بابا هم اثر شاعر و. علي خان بابا د اشنغر د سیمې یو ډیر لوی شاعر تیر شوی دی چې په پښتو ادب په تاریخ کې یې نامه شته او یو معلوم شخصیت دی. دغه شان د میا عمر صاحب بل زوی چې نو دا احمدي صاحبزاده دی او بیا د دغه سجاده نشین منبر باچا وینا ده چې یو ماشوم زوی دی. د دغه 3 واړو قبرونه د میا عمر صاحب دربار سره نږدې په هغه خاطه کې دننه چې دی نو موجود دي او دغه شان د میا عمر صاحب د روڼو قبرونه هم دغه ځای کې شته او د دغې سره بهر یوه لویه هدیره ده او په هغې کې یو لوی جومات هم دی کم چې د هغوی د لاس جوړ شوی جومات دی، یعنی د هغې په وخت کې دغه جوړ شوی دی او په دغه ځای کې په دربار کې چې کوم دا مشر ناست دی هغې ته ټول تاریخ دغه معلوم دی. نن پرون هلته یو لوی بازار هم شته او ښه ډیره آبادي هم پکې ده. نو که د چا هلته رصد کیدی شو نو پکار دی چې موږ د خپلو مشرانو نه ځان خبر کو دغه دربار ته موږ لاړ شو. د خوشحال بابا وینا ده باندې پریوزي موټي خورې په مرګ نمرې اولیا. نو دغه شانتې چې موږ خپل اسلامي تاریخ هم وګورو ځکه چې دې مشرانو ډېرې قربانۍ ورکړي دي. دوی د جندول مایار کلي نه دلته راغلي دي او په مختلفو سیمو باندې د نورو مشرانو په شانتې دوی پاتې شوي دي او دوی د دې خپل دین اسلام دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. کومو مشرانو چې د اسلام د دین دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي په هغې کې یو